سلامونه. په پاکستان کې د عمران خان د نیولو وروسته د ناکراریو دوام. نن به د اتصال په پروګرام کې موږ د پاکستان څخه تازه حال او خبرونه تاسو سره شریکو. د پیښور نه به یو خبريال را سره مل وي چې په محکمه کې د عمران خان په حق له څه پریکړې وشوي، لدی وروسته به څه وشي، آیا عمران خان به په زندان کې واچول شي او کنه د پاوز مداخله په دې برخه کې به څه وي. دا ټول معلومات به تاسو سره زموږ خبريال شریکي او په دویمه برخه کې هم او په همدې موضوع باندې البته موږ هم لرو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی صاحب به د دې ارزمونه ولري چې دا حالات نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان او د سیمې په هیوادونو باندې څه تاثیر لرلی شي او همداشان آیا عمران خان به د دې جنجال څخه بریالی راوځي او کنه. په دویم بحث کې هم موږ په ترکیه کې د انتخابات پر مسلې باندې غږیږو. دا انتخابات چې د یک شنبه په ورځ تر سره کیږي د افغانانو په ژوند باندې چې په ترکیه کې اوسېږي څه اغیزه به ولري. نن شپږ نیمه بجې